ستا گلاب ستا گلاب ستا گلاب گلاب زانی ستا گلاب ستا گلاب ستا گلاب گلاب زانی لاړه څنګه نیمه خواش والا دنیا نه ارمانی لاړه څنګه نیمه خواش والا دنیا نه ارمانی لاړه څنګه نیمه خواش والا دنیا د ژوند لار زمنګ د نن ورځې د خپرونې موضوع بیا هم د آخرت ویره. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. قدرمنو اوریدونکو د ژوند د لارې د خپرونې مینوالو، السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. ستاسو روغتیا او خوشحالي د پاک رب نه غواړم، په دې هیله چې د صحت او عافیت جامې پر تن ولرئ او خوشحالي مو په برخه وي. دا دی زه محمد یاسین فهیم د ژوند د لارې د خپرونې په وړاندې کولو کې ستاسو په خدمت کې یم. زموږ د نن ورځې د خپرونې موضوع بیا هم د آخرت ویره. درنو اوریدونکو، حضرت ابو عبیده بن جراح رضی الله تعالی عنه د قریشو له ډیرې معززې کورنۍ سره تړاو درلود او د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم لخوا هغه ته د امین الامت لقب ورکړی شوی و. ابو عبیده بن جراح د شام په جهاد کې ستر قمندان و، د حضرت خالد بن ولید په شان، د حضرت یزید بن ابو سفیان په شان، د حضرت عمر بن عاص رضی الله عنهم په شان د قریشو لوی لوی مشران د ده تر لاس لاندې د قمندانانو په حیث کار کوه. د حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه په نزد د ده مقام داسې و چې کله عمر فاروق رضی الله تعالی عنه رحلت کوه، وی فرمایل که ابو عبیده ژوندی وای نو ما به په خپل ځای ټاکلی و. رسول الله صلی الله علیه وسلم حضرت ابو عبیده بن جراح رضی الله تعالی عنه ته د هغه په ژوند کې د جنت زیری ورکړی و چې ابو عبیده ته جنتي یې. د حضرت ابو عبیده رضی الله تعالی عنه د الله څخه او د آخرت څخه ویره داسې وه چې ډیرې معمولي او وړې پیښې هم د هغه لپاره پند او عبرت وي، او د الله رب العزت د هیبت او جلال په وریادېدو سره به تل په سترګو کې اوښکې ډنډ وي او د سترګو نه به اوښکې څڅېدلې. وګورئ د ابو عبیده بن جراح رضی الله تعالی عنه شان ته محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د هغه په ژوند کې هغه ته د جنتي زیری ورکوي، اما بیا هم د الله نه دومره ویریږي چې په سترګو کې اوښکې دي. د الله د ویرې او د آخرت د ویرې نه د هغه د سترګو نه اوښکې تویږي. یو ځل یو کس د حضرت ابو عبیده بن جراح رضی الله تعالی عنه کور ته ورغی. ګوري چې حضرت ابو عبیده په سلګو سلګو ژاړي. سړی حیرانیږي، پوښتنه کوي خیر خدای تاسې ولې دومره ژاړئ؟ ابو عبیده بن جراح رضی الله تعالی عنه ورته وایي یوه ورځ رسول اکرم صلی الله علیه وسلم د مسلمانانو د راتلونکو فتوحاتو او د بډای کېدلو یادونه وکړه او شام هم پکې یاد کړ. او وی فرمایل ابو عبیده که تر هغه وخته عمر در سره وفا وکړه نو ستا لپاره به یوازې 3 نوکران کافي وي، یو خاص ستا لپاره، یو ستا د کورنۍ لپاره، او یو له تا سره په سفر کې د ملګرتیا لپاره. په همدې ډول به ستا د سورلي لپاره 3 اوښان کافي وي، یو ستا لپاره، یو ستا د غلام لپاره، او یو هم د اسباب او سامان لپاره. دا د رسول الله وینا وه. خو اوس ګورم چې کور مې له غلامانو او طبیله مې له اسونو ډکه ده چې زه به محمد رسول الله ته څه ډول خپل مخ ورښیم. رسول الله فرمایلی دي ما ته به هغه څوک له ټولو زیات ګران وي چې د قیامت په ورځ په همغه حال کې له ما سره مخامخ شي څنګه چې اوس زه پرېږدم. رسول الله خو ما ته 3 نوکران او 3 اوښان ویلي ول، خو زما کور اوس د غلامانو ډک دی او طبیله مې له اسونو ډکه ده. زه به محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سره څنګه مخامخ کیږم؟ د دومره مال او دولت سره سره د ده ژوند دومره ساده او فقیرانه و
چې اندازه یې د دې پیښې موږ او تاسو معلومولی شو. هغه پیښه دا ده د بیت المقدس د فتح په مهال عیسایي علماو او مشرانو د اسلام له سپه سالار او قمندانانو څخه غوښتنه وکړه که د اسلام خلیفه تشریف راوړي د هغه په شتون کې تړون ولیکل شي او موږ ښار مسلمانانو ته وسپارو. د عیسایانو د دې غوښتنې په اساس حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه بیت المقدس ته تشریف راوړ. د ښار له ورسپارلو څخه وروسته د اسلام قمندانانو په وار وار سره حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه ته میلمستیا وکړه. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه د هغوی د خیال ساتلو په خاطر هلته ورغی، خو یوازې ابو عبیده رضی الله تعالی عنه امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه میلمه نه کړ. یوه ورځ حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه ابو عبیده ته وویل ټولو قمندانانو زه میلمه کړم خو تا زه میلمه نه کړم، ولې؟ حضرت ابو عبیده رضی الله تعالی عنه امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق ته ځواب ورکه ما د دې لپاره میلمه نه کړی چې امکان لري که تاسې زما ځای ته راشئ نو اوښکې به تویې کړئ او به ژاړئ. حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه ورته وویل داسې نه ده، یوه ورځ ته ما هم میلمه که. ابو عبیده رضی الله تعالی عنه امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه میلمه که. کله چې عمر فاروق رضی الله تعالی عنه د شام د فاتح خیمې ته تشریف یوړ او ویې کتل چې هلته پرته د اس له یو لیمڅي څخه نور هیڅ نشته او همدا لیمڅی د ده بستره وه او د اس ځینې بالښت و. په یوه تاقچه کې د ډوډۍ څو وچې ټوټې پرتې وې. ابو عبیده بن جراح هغه وچې ډوډۍ ماتې کړې او د خاورو په یو کټو کې اوبه او مالګه راوړه او د عمر فاروق رضی الله تعالی عنه مخ ته یې په ځمکه کیښودل. کله چې عمر فاروق رضی الله تعالی عنه دا حال ولیده بې اختیاره ژړا ورغله او ابو عبیده بن جراح یې په غیږ کې ونیوه او ویې فرمیل یوازې ته زما ورور یې، زما په ملګرو کې بې له تا څخه نور هیڅوک پاتې نه دي چې په هغه باندې دنیا څه ناڅه خپل کوډې او جادو نه وي کړي او هغه د دنیا څه ناڅه خوند نه وي اخیستی، یوازې ته زما ورور یې. حضرت ابو عبیده بن جراح رضی الله تعالی عنه وفرمیل ای امیر المؤمنین ما درته ونه ویل که تاسې زما ځای ته راشئ اوښکې به تویې کړئ او وبه ژاړئ. درنو اوریدونکو دا خبره زموږ لپاره د فکر کولو وړ ده چې د داسې جلیل القدره صحابي او دومره د پاک او له زهد او تقوا څخه ډک ژوند تیرونکی هم له آخرت څخه بېغمه نه و، د الله څخه ویرېده. زموږ او ستاسو څه حال دی چې شپه او ورځ ساعت و ثانیه او دقیقه مو په ګناه کې تیریږي، کله مو د الله ویرې ته او د آخرت ویرې ته په خپل زړه کې ځای ورکړی تر څو خپل ژوند د الله رب العزت د کلام په رڼا کې او د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د احادیثو په رڼا کې تیر کړو. د آخرت په ورځ به الله رب العزت زموږ او ستاسو د ټول ژوند زموږ داسې نه پوښتنه کوي، هلته به الله ته بیا څه ځواب وایو؟ د شام د جهاد په پای ته رسېدلو سره د غازیانو په منځ کې د طاعون اوبه خوره شوه چې ډېر لوی اصحاب پکې وفات شول او حضرت ابو عبیده رضی الله تعالی عنه هم په دې بیماری اخته شو. هغه د خپلې مرګونې بیماری په وخت کې خپلو ملګرو ته وداعي نصیحت وکړ. د حضرت ابو عبیده رضی الله تعالی عنه د نصیحت هر لفظ د آخرت خوښونې ښکارندویي کوله. ویې فرمیل ای خلکو زه تاسو ته وصیت کوم که عمل مو پې وکړه په ژوند او وروسته له مړینې په هر حال کې به بری ترلاسه کړئ، لمونځ کوئ، زکات ورکوئ، روجې نیسئ، حج او عمرې کوئ، په خپلو کې سره په اتفاق او یووالي سره ژوند وکړئ، د خپلو مشرانو سره په اخلاص رابطه ولرئ او له هغوی سره چل او فریب مه کوئ، د دنیا په دام کې منښلئ. انسان که 1000 کاله هم ژوند وکړي یوه ورځ به دا حال وي لکه نن چې زما حال دی. الله رب العزت د انسان لپاره مرګ لازم کړی، هیڅوک هم تل ژوندی نشي پاتې کیدلی. په خلکو کې له ټولو غوره هغه څوک دی چې له ټولو څخه ډیر زیات د الله اطاعت کوي او د آخرت لپاره له ټولو څخه زیات ښه او نیک عملونه کوي. دا د حضرت ابو عبیده
بن جراح رضی الله تعالی عنه نصیحت او وصیت و چې خپلو ملګرو ته یې کړی و الله رب العزت دې د دوی په شان موږ ته هم د نیکو اعمالو توفیق راکړي تر څو خپل ژوند د الله رب العزت د کلام په رڼا کې او د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د سنتو او د احادیثو په رڼا کې تریر کړو چې الله هغه سخته ورځ په موږ او تاسو باندې آسانه کړي. همدارنګه حضرت معاذ بن جبل رضی الله تعالی عنه د لوړې پوړۍ صحابي و. رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه د یمن د والی په حیث هلته ولیږه چې پوره 2 کاله په ډیر ښه توګه خپل فرایض سرته ورسول. کله چې هغه له خپلې دندې څخه استعفا ورکړه او بیرته مدینې منورې ته راغی میرمنې ورته وویل د دومره وخت لپاره چې ته د یمن والی وې زما لپاره دې څه راوړي دي؟ هغه ځواب ورکړ له ما سره یو ساتونکی و له دې امله مې تا ته څه رانوړی شول. د معاذ بن جبل مطلب دا و چې له ما سره د الله رب العزت ویره او د آخرت د پوښتنې فکر و چې له امله ما په حکومتي مال کې شخصي تصرف ونه که چې څه د هغه ځای نه راواخلم او تا ته د تحفې په شکل باندې درکړم. خو میرمنې د حضرت معاذ بن جبل رضی الله تعالی عنه په مطلب باندې پوه نه شوه. فکر یې وکړه چې حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه کم سړی د ده د ساتونکي په توګه له ده سره لیږلی و. هغه ښځه په هماغه وخت د حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه کور ته ورغله او له هغه څخه شکایت وکړه چې معاذ رضی الله عنه د رسول الله صلی الله علیه وسلم او د هغه د خلیفه حضرت ابابکر صدیق رضی الله تعالی عنه په نظر ډیر امانتدار و، تا له هغه سره ولې ساتونکی ولیږه؟ حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه حضرت معاذ راوغوښت او د مسئلې پوښتنه یې ورڅخه وکړه. حضرت معاذ بن جبل ټول حقیقت بیان که. حضرت عمر په خندا شو او هغه ته یې څه ورکړه چې خپلې میرمن ته یې ورکړي. حضرت معاذ رضی الله تعالی عنه د شام په جهاد کې د زړورو مجاهدینو له ډلې څخه و او د جګړې له پای ته رسېدو څخه وروسته د نورو لویو صحابو په شان دی هم د طاعون په وبا اخته شو. د ژوند په وروستیو شیبو کې له ده سره چې کوم فکر و هغه د آخرت فکر و، د الله ویره او د آخرت ویره و، بل څه نه و. ګورئ درنو اوریدونکو، 2 کاله د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په تقرري باندې هغه د یمن والی دی. اما کله چې د یمن نه بیرته خپل کور ته راګرځي هیڅ ځان سره نه لري. ښځه ترې پوښتنه کوي چې ما ته دې څه را نه وړل؟ هغه ورته وایي چې ما سره یو ساتونکی و، د ساتونکي نه مطلب الله دی، نو ومې نه شو کړی چې تا ته زه څه راوړم او په حکومتي سیس کې د تصرف وکړم. د نن ورځ حکما، د نن ورځ رئیسان، د نن ورځ وزیران او د نن ورځ وکیلان دې راشي د حضرت معاذ بن جبل رضی الله تعالی عنه مبارک ژوند دې مطالعه کړي او د ده نه دې پند او عبرت واخلي چې 2 کاله هغه والی دی په یمن کې، خو د خپل کور ته تش راځي. دوی خو والیان شوي نه وي، وکیلان شوي او وزیران شوي نه وي چې میاشت وروسته 4 کورونه او 14 موټر وي. تاسې به د الله رب العزت په حضور کې نه درېږئ، الله رب العزت به ستاسو نه پوښتنه نه کوي. راځئ د آخرت ویرې ته په خپل زړونو کې ځای ورکړئ. راځئ د الله ویرې ته په خپلو زړونو کې ځای ورکړئ تر څو د خپل ژوند د الله د کلام رڼا کې او د محمد رسول الله د حدیثو په رڼا کې تیر کړئ او هغه سخته ورځ الله در باندې آسانه کړي. او که مو ژوند داسې په غفلت کې تیریږي، داسې په بې اعتنایي کې تیریږي، نو هلته به الله رب العزت سخت حساب در سره وکړي. بیا به د الله رب العزت د حساب نه خلاصون نه لرئ. الله دې موږ ته د نیکو اعمالو توفیق راکړي. په همدې هیله درنو اوریدونکو نور به واورو خو د یوې دمې نه وروسته. ستا گلاب ستا گلاب ستا گلاب گلاب زانی، ستا گلاب ستا گلاب ستا گلاب گلاب زانی، لاړه څنګه نیمه خواش ولا دنیا نه ارمانی، لاړه څنګه نیمه خواش ولا دنیا نه ارمانی. ستا گلاب ستا گلاب ستا گلاب گلاب زانی، ستا گلاب ستا گلاب ستا گلاب گلاب زانی. درنو اوریدونکو بیا هم زموږ سلامونه ومنئ. حضرت معاذ بن جبل رضی الله تعالی عنه د وفات په شپه ډیر نارامه و. په وار وار به یې پوښتل چې سهار شو که نه.
کوم کسان چې د حضرت معاذ بن جبل رضی الله تعالی عنه په خوا و شا کې ناست ول هغوی به ورته ویل تر اوسه نه دی سهار شوی کله چې سهار شو نو موږ به دې خبر کړو نو کله چې سهار شو هغو کسانو حضرت معاذ بن جبل رضی الله تعالی عنه ته خبر ورکړه چې سهار شو نو حضرت معاذ بن جبل رضی الله تعالی عنه وفرمایل له هغې شپې څخه په الله رب العزت پناه غواړم چې سهار یې له دوزخ څخه پیدا شوی وي ښه راغلی ای مرګه په خیر راغلی د هغه دوست خواته راغلی چې د ولږې په حال کې دی الهي زه چې له تا څخه څومره ویریږم هغه تا ته معلومه ده اوس زه له تا څخه ډیر امیدونه لرم ما اوږد عمر او دنیا د دې لپاره نه خوښوله چې وخت په ونو ایښودلو او ویالو ایستلو باندې برباد کړم بلکې مطلب مې دا و چې له بدي څخه لرې پاتې شم او نیکي او ښېګڼې ته رواج او وده ورکړم او د ذکر په حلقو کې له علماو سره کینم ژوند مې د دې لپاره خوښوه کله چې د مرګ وخت راورسید نو حضرت معاذ بن جبل رضی الله تعالی عنه په ژړا او فریاد باندې مشغول و خلکو به ده ته تسلي ورکوله او ورته ویل به چې ته د محمد رسول الله صحابي او برسیره پر دې په فضیلتونو او جهاد کې ممتاز یې نو ته ژړا ته څه اړتیا لرې حضرت معاذ بن جبل رضی الله تعالی عنه وفرمایل زه نه له مرګه ویریږم او نه د دنیا له پرېښودلو څخه ویره لرم زما غم یوازې د عذاب او ثواب دی په همدې حالت کې روح والوت د الله پرسته نیک ژوند زموږ لپاره مثال دی هغه د آخرت څخه په دې ډول ویره لرلو سره له دنیا څخه رخصت شو آیا مخکې د دې نه چې ته ژوندی او مرګ در باندې نه دی راغلی کله دې د الله ویرې ته په خپل زړه کې ځای ورکړی او د آخرت ویرې ته دې په خپل زړه کې ځای ورکړی چې الله رب العزت به هلته زما سره څه حساب او څه کتاب کوي الله رب العزت دې زموږ په حال باندې ورحمیږي الله رب العزت دې د دوی په شان موږ ته هم د نیکو اعمالو توفیق راکړي تر څو آخرت او جنت زموږ هدف او مقصد وګرځي او د دنیوي مشکلاتو او د دې بدبختیو نه الله وژغوري او الله د نیکو اعمالو توفیق راکړي همدارنګه درنو اوریدونکو حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی الله تعالی عنه د هغو نیکبخته صحابو له ډلې څخه و چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه ته د هغه په ژوند کې د جنت زیری ورکړی و چې ای عبدالرحمن بن عوف ته جنتي سره د دې چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه ته د جنتي زیری ورکړی خو بیا هم د آخرت څخه بې پروا نه و لکه څرنګه چې د حضرت عبدالرحمن بن عوف د زوی ابراهیم وینا ده ابراهیم وای چې ورځ زما پلار ته ډوډۍ راوړل شوه په همدې ورځ هغه روژه وخوړه هغه ته د مسلمانانو د غریبي زمانه او هغه صحابه ورپه زړه شول چې د غریبي او فقر په حالت کې شهیدان شوي ول حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی الله تعالی عنه فرمایي مصعب بن عمیر رضی الله تعالی عنه د احد په جګړه کې شهید شو هغه له ما څخه ښه و هغه په داسې څادر کې کفن شو که به سر ورته پې پټ که پښې به لوڅې پاتې شوې او که به پښې پټې کړې سر به لوڅ پاتې شو ټول بدن یې پکې نه پټېده حضرت حمزه رضی الله تعالی عنه په احد کې په شهادت ورسېده هغه هم له ما څخه غوره و اوس موږ ته دنیا پراخه شوه غوسایي او راحت را په برخه شه ما ته داسې ښکاري چې موږ کوم نیک کارونه کړي دا شیان د همدې عملونو بدله نه وي چې موږ ته په دنیا کې راکړ شوې ده او آخرت کې څه نه وي د دې خبرو په کولو سره حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی الله تعالی عنه په ژړا شو او له خوراک څخه یې لاس ونیو حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی الله تعالی عنه ډیر لوی تاجر و او دی د دولتمندو اصحابو له ډلې څخه شمیرل کېده خو د آخرت ویره داسې وه چې دومره مال او دولت سره سره په دنیا ککړ نه شو د دنیا او آخرت په منځ کې څنګه اعتدال او منځلاریتوب غوره کیدلی شي د هغه ډیر ښه مثال د صحابه و کرام په ژوند کې موندل کیدلی شي د اسلامي ژوند دود دا هغه ځانګړنه ده چې په نورو نظامونو کې نشته صرف د اسلام کې پیدا کیدلی شي او بیا اسلام کې چې څوک د صحابه و کرامو رضی الله تعالی عنهم مبارک سیرت مطالعه کړي بیا په هغو باندې پوهیږي الله دې موږ ته توفیق راکړي
چې د خپل ژوند د الله لپاره تیر کړو، خپل ژوند د قرآن لپاره تیر کړو، خپل ژوند د محمد رسول الله د دین لپاره تیر کړو، د دنیا په دام کې وننښلو. خو په افسوس سره قرآن کریم لولو، په قرآن کریم باندې عمل نه کوو. صحابه و کرامو به په کفارو شرطونه ایښودل، د کفارو نه به جزیې اخیستلې، خو نن ورځ کفار په موږ باندې شرطونه ږدي، د مسلمانانو نه جزیې اخلي. دا ځکه چې موږ د الله رب العزت ویره، د آخرت ویره له خپلو زړونو څخه ایستلې ده، او موږ ته د یهودو او نصاراو عملونه ښه ښکاري. د صحابه و کرامو نقش قدم مو پریښی، د محمد رسول الله نقش قدم مو پریښی، د قرآن لاره مو پریښې، د احادیثو لاره مو پریښې، بلکې د کفارو، د یهودو، د عیسویانو نقش قدم تعقیبو. صحابه و کرامو ته به چې حکومت وسپارل شو، هغوی به د خلکو خدمت کوه، او حتی خپله تنخوا به هم په فقیرانو او په مسکینانو باندې ویشله. نن تاسې وګورئ چې لږ شانته اختیار هم چاته ورکړی شي، هغه ټول په خپله ګټه استعمالوي. د خلکو د حقوقو خوړل خو د ځان لپاره افتخار ګڼي، او د خلکو په پیسو او د خلکو په حقوقو باندې ځان ته بلډنګونه او قصرونه جوړوي. د آخرت ویره د کم ځای شوه؟ دوی داسې فکر کوي چې هیڅ مرګ نشته. دوی په دې اند دي چې آخرت کې به الله رب العزت موږ په خپل حضور کې نه دروي، الله به زموږ پوښتنه نه کوي، کله به هم د الله رب العزت نه خلاص نشئ. نن ګورو چې زموږ ډیر لوی لوی علما د دنیا په خاطر د یهودو او د نصاراو په غلامي بوخت دي. افسوس په دې علماو، هلاکت دې علماو ته. کله چې علما د دنیا په خاطر د یهودو او د نصاراو په غلامي باندې بوخت دي، نو په دې حال کې به اسلامي امت ولې په ذلت کې نه وي؟ راځئ راویښ شئ، بیداره شئ، د الله کلام ولولئ، د محمد رسول الله احادیث ولولئ، د خپل ژوند په حقیقت باندې پوه شئ، د خپل بعثت په حقیقت باندې پوه شئ چې الله ولې رالیږلي یو، د څه لپاره الله پیدا کړي یاستو. د حضرت ابو عبیده بن جراح ژوند مطالعه کړئ، د حضرت معاذ بن جبل رضی الله تعالی عنه مبارک ژوند مطالعه کړئ، د حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی الله تعالی عنه مبارک ژوند مطالعه کړئ، چې دوی سره د دې چې رسول الله دوی ته د جنت زیری هم ورکړی، خو بیا هم د الله نه ویریږي. د آخرت ویره د دوی په زړونو کې پرته ده. تل لپاره دا کوشش کوي چې الله راضي کړي. الله دې زموږ په حال باندې رحم وکړي. الله دې موږ ته د نیکو اعمالو توفیق راکړي. د دنیا د جال نه دې الله موږ وساتي، ځکه څوک چې د دنیا په جال کې ونښته هغه تباه دی. الله دې زموږ توجه آخرت طرف ته کړي. په همدې هیله درنو اوریدونکو، دا وه زموږ د نن ورځې خپرونه چې ستاسو درانه حضور ته وړاندې شوه. تر بلې خپرونې پورې چې زه بیا هم ستاسو درانه حضور ته راځم، تاسو ټول په لوی الله سپارم. پاتې ژوند مو نیکمرغه، ښاد، بریالي او کامیاب اوسئ. ای جانان بختوره، ته د ښکلو حورو یار شوې. ای جانان بختوره، ته د ښکلو حورو یار شوې. په څېره کې د څرګند ګران اثر د جنتي، په څېره کې د څرګند ګران اثر د جنتي. ستا ګلاب ستا ګلاب ستا ګلاب ګلاب ځواني، ستا ګلاب ستا ګلاب ستا ګلاب ګلاب ځواني. لاړه څنګه نیمه خوا شوله دنیا نه ارماني، لاړه څنګه نیمه خوا شوله دنیا نه ارماني. ستا ګلاب ستا ګلاب ستا ګلاب ګلاب ځواني، ستا ګلاب ستا ګلاب ستا ګلاب ګلاب ځواني. جلالی درته دعا کړم، لاس می پورته دی نیولی. جلالی درته دعا کړم، لاس می پورته دی نیولی. لوی الله دې کړه قبوله
د بسار قرباني لوی الله دکړه قبول د بسار قرباني ستا ګلاب ستا ګلاب ستا ګلاب ګلاب ځواني ستا ګلاب ستا ګلاب ستا ګلاب ګلاب ځواني لاړ څنګه نیم خوشال دنیا نه ارماني لاړ څنګه نیم خوشال دنیا نه ارماني ستا ګلاب ستا ګلاب ستا ګلاب ګلاب ځواني ستا ګلاب ستا ګلاب ستا ګلاب ګلاب ځواني لاړ څنګه نیم خوشال دنیا نه